السلام علیکم. سلامونه یار. که تاسو کوشش کړی وي د سرشمو تیلو کې سالن جوړونه او تاسو سالن جوړ کړی او خوند یې نه وي کړی د هغه سمیل په وجې باندې د سرشمو له خپل سمیل وي نو دې ویډیو کې تاسو ته مکمل طریقه ښیم چې څرنګه تاسو سرشمو تیل د خوراک قابل جوړولی شئ. نو تاسو به څه وکړو چې یو ډسکی به راواخلو، هغه کې به سرشمو تیل واړو صحیح دی، او ورسره به دویم شی چې کوم دی هغه مسته دي دهي، اردو کې ورته دهي. دا به اول به تو سره کور کې وي، که کور کې در سره نه وي نو بازار نه 20-30 روپۍ راوړو. نو دا چې کله تاسو کېدو چولې باندې یو نقري باندې اور به لاندې کو، چوله به آن کو. چوله چې آن کو کله ښه ګرم شي نو هغه نه بعد بیا تاسو څه کوو چې دا مسته به راواخلو صحیح دی، چې ښه ګرم شي 3-4 منټه انتظار وکړو چې کله ښه ګرم شي نو هغه نه بعد ودې کې مسته به راواخلو او یوه وړوکي چمچ به ورکې واچوو داسې طریقې سره. نو یوه چمچ داسې کې مو واچوله، دا تاسو کتلی شئ یوه چمچ. نو دا اوس خوټېږي، چې کله ښه ډېر وخوټېږي 1 منټ 2 منټو پورې بیا به هغه نه بعد وقفې سره ټوټل دې کې 3-4 چمچې لګي، نه زیات نه لګي. 3-4 چمچ اچولو سره مکمل تقریبا د 1 لیټر کې 1 لیټر نه زیات تیل دی دا، چې دا به ښه مکمل د خوراک قابل جوړ شي. نو دې کې مو یوه چمچ واچوله، اوس به دې کې یوه بله چمچ اډ کېږي. د ویډیو تاسو ته لګېدلی دې کې تاسو کتی شو. نو همدغسې طریقې سره ورته یوه بله چمچ واچوله. اوس په داسې وقفې سره به او ټوټل 3-4 چمچ اچولو سره مکمل پروسس به کمپلیټ شي او د سرشمو تیل به د خوراک قابل جوړ شي. هغه نه بعد چې کله ښه ټنډه شي 3-4 چمچ کله تاسو واچو دا به پرېږدو، اور به نور ورلاندې نه چوله به نه آن کو، اور به نه ورلاندې کو، نغري باندې مې نه کېږدو. دا چې کله کمپلیټ شي ټنډه شي هغه نه بعد به یو چڼني په مدد سره به دا تاسو چاڼ کو او دا به تاسو یو بوتل یو تیشو کې محفوظ کو او هر قسم مثلا دې کې کولی شو. هېڅ قسم سمیل به تاسو ته نه محسوسېږي او صحت په لحاظ سره سرشمو تیل ډېر بهترین تیل دی. اوس تاسو ته پته ده چې نن سبا د زړه والو بیماریانې ډېرې زیاتې شوي دي، اکثر هر چا والا د زړه والونه بندېږي. نو دغه د وجې نه چې موږ تیل نه استعمالوو بلکې موږ غوړي استعمالوو او کوم چې میه کېږي او هغه د وجې نه مو والا زړه والا چې کوم والونه دي هغه بندېږي. نو دغسې چې کله دا ښه ټنډه شي دا به یو چڼوني په مدد سره چاڼ کړو، یو بل ډسکي یو بل دغه ته بې وړو او لاندې چې کومه لږه ډېره کچره وي هغه به پاتې شي او مکمل تاسو والا دا تیل دا به د خوراک قابل جوړ شي. نو د ویډیو ډېره شیر کړو مخکې نورو یارانو دوستانو سره او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړو. ډېره مننه ویډیو کتنې دپاره.